هېواد ته د کرکټ د پاچا راتګ او په شور او ولولو یې ښه راغلاست. د کرکټ په ډګرونو ځلېدلی ستوری او پاچا راشد خان له 4 کلونو وروسته هېواد ته راغی او نن سهار یې د هېواد د جنتي هوا په حس کولو د کابل هوایي ډګر کې قدم کېښود. په ورته وخت هېواد ته له راتګ سره په کابل هوایي ډګر او د کرکټ بورډ مرکزي دفتر کې د بورډ د لوړ پوړو چارواکو، لوبغاړو او هېوادوالو لخوا په شاندارو مراسمو د راشد خان تود ښه راغلاست وشو. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان له 4 کلونو را په دې خوا د خپل بوخت لوبیز مهالویش له کبله نه و توانېدلی هېواد او د خپلې کورنۍ څنګ ته راشي. بل لور انګیرل کېږي چې راشد خان به د اوس لپاره په هېواد کې د ګوتو په شمېر شپې ورځې وي، ځکه د جون په لومړۍ نیټه 20 ورځ نړیوال جام پیلېږي. افغان لوبډله له وړاندې ویسټ انډیز ته تللې او ښایي د راشد په ګډون پاتې نور لوبغاړي هم ډېر زر له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.